ملاتړ او همکاري د ټولو مسلمانانو مسؤلیت دی. خوست والي په دې ولایت کې د ټولو غږیزو انځوریزو او پرلیکه رسنیو نشراتي فعالیت وستایه او له خبریالانو یې وغوښتل چې د نظام د لاثبات او بقا په موخه د مؤثر رسنیز چوپړ له لارې ملت او حکومت لاسره نږدې کړي او د هیواد په کچه د ننني سرتاسري امنیت په شتون کې د واقعیت او حقیقت په درک کولو د روانو کمسارو پرمختګونو او تاریخي لاسته راوړنو په منعکسولو د بهرنیو مغرضو رسنیو د ناوړه تبلیغاتو او کاذبې پروپاګاندا مخه ونیسي. د ده په خبره نړیوال دلته امن، پرمختګ، یووالی او د هیواد بسیایانه نشي زغملی او په لوی لاس د جګړې او وژنو پلانونه نیسي. خو الحمدلله اسلامي امارت د هر پټ او ښکاره دښمن شومو موخو او دسیسو ته متوجه دی او هیڅکله به چاته بیا پر دې پاکې خاورې د تجاوز او افغان وژنې اجازه ورنه کړي. ښاغلي عبدالله خوست ولایت کې د ملي راډیو ټلویزیون او باختر اطلاعاتي اژانس په ګډون د 10 خصوصي راډیوګانو او تلویزیونونو فعالیت یوه لویه لاسته راوړنه وبلله. زیاتولی اسلامي امارت د شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او له سانسور پرته د رسنیو خپلواکۍ ته درناوی لري. ژمنه یې وکړه چې د مطبوعاتو ملاتړ او تشویق ته به دوام ورکوي او د مسؤلو ویاندویانو په مرسته به ټولو خبریالانو ته پر وخت معلومات غوښتل شوي او پوښتل شوي اړین مسایل رسوي او دا ډول خپلمنځي مشورتي ناستې به دوام مومي. نوموړي په پای کې له ورغلو ژورنالستانو هیله وکړه چې د نظام او ولس ترمنځ ارتباطي پل واوسي، د خلکو غوښتنې تر مسؤلینو ورسوي او د حکومت کړنې ملت ته وړاندې کړي. د خصوصي رسنیو په استازیتوب د سولې پیغام راډیو مشر ښاغلي زاهد شاه انګار او د ملي راډیو ټلویزیون په استازیتوب شهزاد الله حمیدي په خپلو خبرو کې د ولایتي ادارې د مشرتابه او د ملکي او نظامي ادارو له مسؤلینو مننه وکړه چې د ژورنالستانو د درناوي په پارې ورته د روژه ماتي میلمستیا او د هڅونې ناسته برابره کړي. دوی همداشان د هیواد په کچه د اوسني سرتاسري امنیت ټینګښت هغه اړین اصلیات کړ چې پښتون سره مطبوعاتي ډګر تقویه او هر ځای ته د رسنیز پوښښ لاسرسی یقیني شوی دی. د دې په خبره د اسلامي امارت په بیا ځلې واکمنېدا سره په دې ولایت کې نه یوازې دا چې کومه رسنۍ ونه تړل شوه بلکې څو نویو رسنیو تازه خپرنیز فعالیت پیل کړ چې دا یو پرمختګ او لاسته راوړنه یادولی شو. دوی په پای کې ژمنه وکړه چې د نظام د پیاوړتیا، د ملي یووالي د لا ټینګښت، د ملي ارزښتونو او هیوادنیو ګټو د پاللو او په لویه کې د ملت د سیاسي شعور او ملي احساس په بیدارۍ کې به خپل مسؤلیتونه او اړوندې چارې په پوره خلوص او ژمنتیا سرته رسوي. وروسته یو شمېر خبریالانو د روان سیاسي وضعیت او راتلونکي په تړاو پر ځینو اهمو موضوعاتو نظرونه وړاندې کړل او د ورته نورو مشورتي ناستو پر جوړېدو ټینګار وشو.